راشي ډیر ګناهونه مو کړي دي پکې ډوب یو پکې ورک یو پته هم نه لګي په بحر لوجین د ګناهونو اعلان دی هغه دریاب کې ننوتي و چې بالکل هغه بیخ او بیخ له رسېدلی و راځئ په دې یو شي باندې خو یې راژوندی کړو په دې خلک وبته د قرآن او سنت نه جوي دې حلقې له مه ورځه دا وهابین دي اهل الحدیث دي او کله بعض ظالمان دا وایي ما یلفظ من قول الله عز وجل دې خلکو باره کې ویلي دي چې ما یلفظ من قول دا انسانان هېڅ یو خبره نه کوي الا لديه رقیب عتید تیار څوکیدار دی هغه وخت کې به دا خلک په امن باندې شي چې د قرآن او سنت درسونه بند کړي د قرآن او سنت مراکز بند کړي د قرآن او سنت حلقات بند کړي به تاسو په امن کې راځئ نه تا خو ځان دې ووژل خلک دعوت کوي الدال على الخير كفاعله فلاني ځای کې قاري صاحب دی ډېره ښه حلقه د قرآن شروع کړې ده فلاني مدرسه کې ډېره ښه دوره شروع ده فلاني ځای کې ډېره ښه خطبه کېږي خلک دعوت کا يهود نصارا د خپل فحشا لپاره څومره اسباب برابروي